We are not Afghans. We are not Afghans. Call us Khorasani. Call us Khorasani. اوس زه نه پوهېږم چې دغه خلکو ته چا ویلي چې تاسو افغانان یاستئ. خرو ته هم چا افغانان ویلي. تاسو خو ټول خر رسان یاستئ او هر څوک چې تاسو ته افغان وایي هغه بد کوي. له څو ورځو راهیسې په امریکا کې چې کومه د رحمان الله لکڼوال پیښه شوې ده، دغه خره او خر رساني د امریکا لارو کوڅو ته راوځي او شعارونه ورکوي چې من افغان نیستم. دا هغه سپک او فضول مخلوق دی چې ټول عمر یې په سټ کې وګرځوه، اخر به هم درته وایي چې کوناټي دې راخوږ کړل. دغه سپک خلک موږ په خپل وطن کې له ځان سره په هر شي شریک کړل. په حکومتدارۍ کې مو له ځان سره ونیول او هغوی ته په خپل وطن کې د یو محترم هیوادوال په سترګه وکتل. خو دوی اوس له خپلو بړستنو خپې وایستلې او هر چېرته چې د افغانانو افغانستان سپکه کېږي، دا هغه ځای او هغه موقع دوی له لاسه نه ورکوي. دا ولې؟ ځکه چې دوی د دې وطن اصلي بچیان نه دي. په افغانیت، پښتونولۍ او افغانستان باندې به یوازې پښتانه خفه کېږي، ځکه چې یوازې پښتانه دي چې د افغانستان او افغان ملت اصلي بچیان دي. او همدا پښتانه همیشه له افغانستان څخه دفاع کوي او د دې وطن د مالکیت احساس لري. که مبالغه ونه شي، لکه څرنګه چې یهود او نصارا د مسلمانانو دوستان نشي کېدی، اوس همداسې ښکاري چې دغه خلک هم د افغانانو او افغانستان دوستان نشي کېدلی، ځکه چې دا خاینین هم دي، وطن فروش هم دي او هیڅکله د افغانستان په سخته کې په درد نه خوري. یو لړ مثال یې تاسو وګورئ چې کارمل په خټه یو تاجک و او هغه کابل ته د روسانو په ټانګو سپور راغی. همداسې اوسنۍ شمالي ټلوالې ته وګوره چې له روسانو سره د دوی لاره وه. اوس په دې تېرو 100 کلو کې له امریکایانو سره هم دوی لاس درلود او له تېرو 100 کلونو څخه د ټول افغانستان برخه همدغه وړې ولسوالۍ بنشیر خوړل او اوس راغلی وایي چې من افغان نیستم. ملګرو، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو را سره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.